مولوي نور هادي ابو ادریس د روغتیايي نړیوال سازمان پلاوي ته د ښه راغلاست پر مهال د دوی سفر د بلخ ولایت د روغتیايي وضعیت د ښه والي لپاره ګټور وباله. نوموړي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو کې د بلخ ولایت ستراتیژیک موقعیت ته په اشارې سره شته ستونزو ته د دې ادارې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. دغه راز د روغتیايي نړیوال سازمان پلاوي وویل چې د دغه سفر موخه له روغتیايي مرکزونو څخه لیدنه د روغتیايي خدمتونو د اړتیاوو ارزونه او د نړیوال روغتیايي سازمان او د افغانستان د روغتیايي سکتور ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي او د افغانستان خلکو ته په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې د غوره روغتیايي خدمتونو وړاندې کول د دغه سفر له مهمو لومړیتوبونو څخه وښودل. نوموړي دغه راز د سرطان او پولیو په څیر د سختو ناروغیو په اړه د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې د دوی ټیم به د ابن سینا ملکي روغتون په ګډون له روغتیايي مرکزونو او د سیمه ییزو روغتونونو څخه لیدنه وکړي ترڅو شته ستونزې له نږدې وګوري او د حل لپاره یې پلان جوړ کړي. په پای کې د بلخ مرستیال والی د نړیوال روغتیايي سازمان او د عامه روغتیا ریاست د مسؤلینو دوامدارې همکاري غوښتنه وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د لرو پرتو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو ته د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو په موخه د ساري ناروغیو د له منځه وړلو په برخه کې همکاري وکړي. در بخش صحت ما بیانیه گفتیم که مشکلات افغانستان یا خصوصا در ولایت بلخ گفتیم که خیلی ضرورت داره و بخش صحت مردم لوازمات ضرورت همه ولایت بلخ و شمول ولسوالیش ما برشم پیش کردیم که ما کلینیک ضرورت داریم، صحت ضرورت داریم، دوا ضرورت داریم، بعضی ماشینالات ما ضرورت داریم، ماشینالات پیشرفته در چونکی شفاخانه حوزه زون شمال است نو ولایت در اینجا مراجعه میکنه تا اینکه مشکلات مردم رفع شده باشه و مشکلات مردم رفع شده و امی تقاضا را از ما کردیم مهمان الحمدلله جلسه خوب بودن و اونم وعده کردن که چون از نزدیک خودشان آمدن دیدن کردن. په پای کې د روغتیايي سازمان د پلاوي په مشرۍ د بلخ د سیمهییزې ادارې د ملاتړ او همکارۍ د قدردانۍ په ترڅ کې د بلخ د عامې روغتیا له ریاست سره د نړیوال روغتیايي سازمان د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ.